طالبانو ولې د اروپا پارلمان ته غوسه شول؟ هغوی څه ویلي وو او طالبانو ورته څه جواب ورکړ؟ ویډیو خامخا تر اخره وګورئ او د نورو مطالبو لپاره سوله افغان چینل درسره سبسکرایب کړئ. ټولو نیوز لیکلي دي اسلامي امارات د اروپا پارلمان د پریکړه لیک د تصویب په غبرګون کې وایي چې نړۍ باید په افغانستان کې اسلامي ارزښتونو ته درناوی وکړي. د اروپا پارلمان په افغانستان کې د اعدام له مجازاتو د مخنیوي او پر ښځو د لګول شو محدودیتونو د لرې کېدو په تړاو یو پریکړه لیک تصویب کړ. د اروپا پارلمان په دغه پریکړه لیک سره په افغانستان کې په بېلابېلو برخو کې د افغان نجونو او ښځو د مساوي مشارکت غوښتنه کړې ده. د اروپا پارلمان غړي کارن مالکیور وویل دام غړي په افغانستان کې د نجونو هیلې له منځه تللې دي. په دغه حاکمیت کې یو نسل رنځېږي، نو له همدې امله په داسې حال کې چې نړۍ چوپتیا غوره کړې، موږ باید د افغانستان د وضعیت په تړاو خبرو ته دوام ورکړو. د سیاسي چارو شنونکي محمد اسلام دانشمل بیا په دې تړاو ټولو نیوز ته داسې وویل دا درد نشي دوا کولی ترڅو یو ځای نشو او یوې ګډې مفکورې ته سره ونه رسیږو او دغو ستونزو ته د حل یوه لار پیدا نه کړو. له بل لوري اسلامي امارات وایي نړۍ باید په هیواد کې اسلامي ارزښتونو ته درناوی وکړي او په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د اسلامي امارات ویان ذبیح الله مجاهد ټولو نیوز ته وویل هغه شرعي اصول چې اسلامي امارات لازم ګڼلي هغه پلي شي. له شک پرته قصاص یو شرعي حکم دی او نظام یې باید پلي کړي. په دې برخه کې د هیڅ یو هیواد او هیڅ یو لوري لاسوهنه د منلو وړ نه ده. په افغانستان کې د اسلامي امارات په څه باندې 2.5 کلن حاکمیت کې په وار وار یو شمېر هیوادونو او نړیوالو بنسټونو د بشري او په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو د حقونو د نقضېدو په تړاو اندېښنې ښودلې دي، خو اسلامي امارات بیا تل ویلي په هیواد کې د ښځو حقونه خوندي دي.